الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محترمو درنو قدرمندو ورونو، نن یوه ډیره ضروري مسله چې خصوصا ډیره بیا په پښتني ټولنه کې هغه ګرځي و راګرځي، د مسلمانانو زړونه په هغې باندې ډیر زیات دردمند وي، خو د شریعت د اسلام له اړخه دوی خبر نه وي چې شریعت په دې مسله کې څه وایي. یو ورور پوښتنه کړې وه، په دې خپله پوښتنه کې هم زیات ژړلي وه، وایي زما خو ژوند خراب شه، زه خو تباه سم، زه خو په دې ژوند نه پوهېږم، آخر مجبوره سم چې خپل ځان پانسی کم. باید خیر وروره څه مسله ده؟ وایي چې ډېر وخت په مسافرۍ کې راباندې تیر سو چې یو ځل خو مې د خپل واده دپاره د خپل ولور دپاره خوارۍ وکړلې، ولورونه مې برابر کړه، ستړیاوې مې تېرې کړلې، مسافرۍ مې تېرې کړلې، له موره پلاره جدا وم. هغه د نن زمانې د نن دور د پښتنو ولور مې پیدا کړ. د ډېرې مسافرۍ وروسته مې بیا د واده ترتیب برابروي، واده مې هم وکړ. د واده شپې تېرې سوې چې کله د خپلې مېرمنې سره یو ځای سوم، نو هغې باندې داسې اثار ښکاره شوه چې الله دې مسلمان وساتي چې زنا ترې شوې وه. د واده څه مخکې زنا کړې وه، د هغې څخه د دې واده په شپه باندې څه وینه مونږ ونه لیدل، خو ما هغه ډېره مجبوره کړله په قسمه خبرو باندې، وهلو باندې، خوابتیاو باندې، خشکو باندې، حتی په دې باندې چې مال زه د کورنۍ در خبروم. هغې اقرار راته وکړ چې ما نه زنا شوې ده. اوس زما ژوند ډېر تریخ دی، زه څه وکړم؟ په دې ښځې باندې زما سترګې نه رڼېږي. آیا په شریعت کې ما ته قتل جایز دی او که یې له ځانه جدا کړم؟ محترمه او ټولو محترمو مسلمانانو ورونو، په غور باندې موږ سره ووسېږئ، تر پایه بیان واورئ، او د ټولو څه هیله کوم چې هر څوک دا بیان اوري خپله به عمل ورباندې کوي، حتما به یې خاص د ثواب په نیت باندې تر بله مسلمانه رسوي. ځکه چې موږ او ستاسې په پښتنه ټولنه کې دا سپکه خبره، دا رواج، دا ختم سي، دا پر یو بل مسلمان باندې غلط ګمان، دا د شریعت خلاف، دا د قرآن عظیم الشان خلاف، چې ان بعض الظن اثم، د هغې خلاف چې په ټولنه کې خوشحالي راسي. هغه ځوان خو دا خبره وکړه چې مېرمنې مې دا غلطي کړې ده، یا دا چې هغې خپل اقرار وکړي، خو د هغې وروستی کې ډېر زیات موږ ته وویل چې ما بخښنه د الله تبارک وتعالی نه غوښتې ده، او ما نه هم بار بار دا بخښنه غواړي، په خپو کې راته پرته وي او ژاړي چې ما معاف که، ما معاف که. خاوند وایي زه حیران یم، د شریعت حکم ما ته نه دی معلوم چې څه وکړم. محترمه اوس به راسو دې ته چې یو ځل خو مسلمان باندې صرف دا ګمان کول چې په معمولي خبره، معمولي شبهه باندې چې هغه زنا کړې ده، دا غلطه ده. رب العزت مونږ او تاسې د دې څخه منع کړي و، شریعت منع کړي و چې ان بعض ظن اثم، بعضې ګمانونه پر یو بل مسلمان باندې هغه خپله ګناه ده. چونکې چې اوس تا خپله مېرمن صرف په دې باندې هغه ډېره مجبوره کړه چې د هغې نه د واده په شپه وینه نه ده تللې، تا نو زنا کړې ده، دا ډېره غلطه ده. ځکه چې اکړ دا د زنانې د بکارت پرده حیا دې وي، په زنا باندې له منځه نه ځي.
ډېر وجوهات یې کتابونو بیان کړي دي، خو مسلمانان خصوصا پښتانه د هغې څخه ډېر ناخبره پاته دي، ځکه به یې ژوند تریخ وي. په شریعت باندې عمل، هغه په شریعت باندې خبرداری د انسان په عمل کې ډېره خوشحالي راوړي، د انسان په ژوند کې ډېره خوشحالي راولي. یوه وجه دا کېدلی سي چې کله دا زنانه هغه ماهانه مریضي یې زیاته وي، یا زیاتې شپې وي، یا زیاته ورته راځي، او د هغې په وجه باندې دا د بکارت پرده له منځه ځي. دویمه وجه دا علماو بیان کړې ده چې کله دا په خپل ژوندانه کې تر واده پورې تر یو کډي، تر یو ولې، تر اوبو، تر نالۍ، داسې تر یو شي ټوپ وهي، وغورځېږي، د هغې په وجه باندې هم دا پرده له منځه ځي. درېیمه وجه دا ده چې کله له لوړ ځایه څخه لاندې رایله سي، راوغورځېږي، زغواره سي، دې په وجه باندې هم دا پرده له منځه ځي. څلورمه وجه دا چې کله زنانه باندې وخت ډېر تیر سي، واده ژر ورباندې واده موقع ورباندې را نه سي، وخت ورباندې ډېر تیر سوی وي، هم د وخت مرور باندې دغه پرده له منځه ځي. دغسې نور وجوهات هم زیات سته. لکه کوم چې نن سبا زموږ او ستاسې پښتانه دي چې ژوندونه په مسافرۍ کې تېرېږي، بیا چې زیات مجبوره سي، الله دې مسلمان وساتي، بیا په لاس باندې خپل کار کوي، لاس سره شهوت کوي، خپل لاس سره زنا کوي. امکان د دې هم شته چې یو زنانه داسې عمل وکړي، د هغې په کولو سره هم دا پرده له منځه ځي. خصوصا داسې به څوک نه وایي چې یاره نو د دې ټولو 5 وجوهاتو ته راتېر سه، و دې ته ودرېږه چې نه، دا خاص په زنا باندې تللې ده. یو خو دا غلطه ده. دویم چې تا هغه دومره زیاته مجبوره کړې ده په وهلو، ټکولو، حتی په خبرو، په خوابتیاو، په دې باندې چې کورنۍ به در خبره کم، هغه مجبوره کېږي، حتما وایي چې راسه اقرار ورته وکړه. زما خپله زړه ته نه ولیږي چې هغې به دا زنا کړې وي، هسې د مجبورۍ په وجه درته اقرار کړی دی. خو بالفرض موږ راځو دې ته چې هغې زنانې بالفرض و تقدیر دا زنا کړې ده، اوس ته تر خپل رب العزت ډېر زورورې چې الله تبارک وتعالی و دې خپل بنده ته هغه د کبیره ګناه چې مرتکب وي، لویه ګناه یې کړي، هغه هم ورته معافوي. دا زه نه وایم، دا رب العزت خپله وایي، دا قرآن عظیم الشان وایي، دا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي، دا زموږ او ستاسې فقها وایي چې کله الله تبارک وتعالی د یو انسان کبیره ګناه معافوي، نو ته تر خپل رب ډېر زورور یې چې ته دا ګناه نه ور معافوې، او خپل ژوند یې خپله تریخ کړی. داسې ظلم نه دی پکار. د خپل کور سره، د خپلو بچیانو سره داسې وحشت نه دی پکار. د دې وحشته باید مسلمان ځان راوباسي، خصوصا بیا پښتون. پښتانه په حال باندې سخته ژړا او سخته افسوس دی. امام غزالی رحمه الله چې د صوفیو ډېر ستره شخصیت تیر شوی، په خپل کتاب احیاء علوم الدین 4م جلد کې وایي چې اعلم، پوه سه ای بنده، د الله بنده ته په دې باندې پوه سه چې ان التوبة اذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لا محاله، چې کله یو څوک توبه وباسي او د دې توبې شرایط پوره وي، توبه نصوحي دا چې پر خپل ګناه باندې سخت انسان پښیمانه وي، رب تعالی ته ژاړي چې یا الله بیا به دا کار نه کوم، بیا به ودې ته ګناه ته رجوع نه کوم، ته مې دا ګناه راته معاف کړه. وایي فهیه مقبولة لا محاله، هغه توبه یا رب تعالی خامخا قبلوي. چې الله تعالی د یو انسان توبه قبلوي، او تاسې خپله وویل چې هغه په ژړا ژړا وایي چې ما د رب نه بخښنه غوښتې ده، ستاسې نه بخښنه غواړي، الله تبارک وتعالی به هغه معاف کړی وي. په قرآن عظیم الشان کې رب تعالی وایي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن
إن الله يغفر الذنوب جميعا. ای بندگانو چې تاسې پر خپلو ځانونو باندې د ګناهونو اسراف کړی دی، خو د الله تعالی له رحمته مه نه امیده کېږئ. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله تبارک وتعالی ټول ګناهونه معافوي. انه هو الغفور الرحیم، الله تعالی هغه بخونکی او مهربان ذات دی. د دې آیات شریف د دې آیت کریمه په تفسیر کې امام ابن کثیر رحمه الله، امام بغوی رحمه الله، امام قرطبی رحمه الله، امام جلال الدین سیوطی رحمه الله ډیر ګڼ شمېر روایت راخیستي دي. صحابه کرامو په دور کې چې لا به دوی ایمان نو راوړی، هغه په جهالت کې چې به غټې غټې ګناوې ځینې سوي وې، حتی شرک به ځینې سوی و، حتی غلا، زنا، دروغ، مسلمان قتل، دا به ټول ځینې سوي وه. نو دوی به په دې کې حیران وه چې الله به زموږ توبه نه کړي قبوله. چې کله به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغله، ورته وویل چې په موږ باندې داسې یو آیات تلاوت کړه چې د رب تعالی د خوا راغلی چې په هغې کې د دې تېرو ګناهونو بخښنه کېږي که موږ توبه وباسو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به دغه آیت ورته تلاوت کړ، نو هغې به بیا ایمان راوړه، هغې به بیا ایمان راوړه، ځکه الله تبارک وتعالی ګناه معافوي. امام ابن کثیر رحمه الله څه واقعات څه احادیث راخیستي دي، د هغه څه وروسته یې بیا فرمایلي دي. یو واقعه یې دا راخیستې ده چې د صحابو په دور کې داسې سوي وه، هغسې سوي وه. اخر کې وایي فهذه الاحاديث كلها دالة على ان المراد انه يغفر جميع ذلك مع التوبه. دا حدیث پر دې باندې دلالت دی ټوله چې الله تعالی و د انسان ته خپل بنده ته مغفرت کوي د ټولو ګناهونو، خو هغه وخت چې کله توبه وباسي. ولا يقنطن عبد من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت فإن الباب الرحمة والتوبة واسع. دې بنده ته دا نه ده پکار چې هغه نا امیده سي، ځکه د الله تعالی رحمت ډېر زیات غټ دی. که څه هم د ده ګناهونه زیات وي او ډېر لوی وي، دغسې بیا د رحمت او د توبې دروازه واسع فراخه ده. او دغسې ډېر روایت سته، اوس که موږ ټول بیانوو په دې بیان کې ډېر لویوالی راځي. نو مختصرا بیا هم دا وایم چې رب تعالی د هغه بنده د هغه ګناهګاره توبه قبلوي چې لو ګناه یې هم کړې وي، خو هغه ګناه باندې دی بیرته په اخلاص باندې توبه وباسي. په دې باره کې تفسیر بغوی کې امام بغوی رحمه الله ډېر زیات تحقیق لیکلی دی، کې ډېر روایات راخیستي دي. امام سیوطي رحمه الله په الدر المنثور کې، امام طبراني رحمه الله په خپل کتاب کې، امام بهقي رحمه الله په شعب الایمان کې داسې د دې آیت متعلق ډېر احادیث نقل کړي دي. بل ځای کې راځي په جامع العلوم کې یو حدیث راځي، په جامع العلوم والحکم کې انس رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وویل چې قال الله تبارک وتعالی، الله تبارک وتعالی وایي یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك. ته به ما ونه بولې او ما ته به امید ونه کړې د دې چې زه تا ته بخښنه وکړم، على ما كان فيك ولا ابالي، خامخا به زه تا ته دا بخښنه کوم چې ته د کوم شي بخښنه ما څه وغواړې او د کوم شي امید ولرې. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ای د آدم زویه که ستا ګناهونه د اسمان طرف ته ورسېږي، دونه لوړ سي، دومره زیات سي، ثم استغفرتني غفرت لك، بیا ته زما څخه بخښنه وغواړې، په اخلاص باندې توبه وباسې، غفرت لك، زه به تا ته معافي وکړم. دا څوک وایي؟ دا حدیث قدسي دی. الله تبارک وتعالی وایي نو ای بنده ته تر الله ډېر لوی وې، نو بخښنه ولې نه ورته کوې؟ هغه خو مېرمن ژاړي، وایي ما د الله نه به دې کې بخښنه غوښتې، دا خطا رانه شوې ده، ستا نه هم بخښنه غواړم، نو تر ابده ولې دا مسلمانه زیروي؟
باید چې هغې دا اقرار وکئ. تاسو ته پکار وه چې په دې اقرار باندې مو پرده اچولې وئ، د هغې دغه ګناه مو پټ ساتلې وئ، په دې باندې مو نور امر کړی وای چې بس په اخلاص باندې بیا هم خپل رب ته ژاړه، الله دې معافوي. چې انسان الله معاف کړي، بنده ته خو هېڅ ګنجایش په دې کې نشته، حتما به هغه خپل ژوند ورسره تېروي. زموږ د مذهب په ډېر معتمد او معتبر کتاب کې راځي الهدایه، او وایي وشهادة فی الحدود یخیر فیها الشاهد بین الستر والاظهار. کله چې د شاهدي خبره راسي چې یو انسان غلط کار کړي او بیا د ده څخه شاهدي طلب کړي، دی د خپل اختیار دی دغه شاهد چې شاهدي ووایي په دغه انسان باندې چې ګناه کړی دی که ونه وایي. کله د انسان ګناه پټه کړي وروسته وایي چې وستر افضلو، اول خو یې د اختیار دی، بیا وایي چې ستر افضلو چې دا ګناه باندې پرده واچي، دا مسلمان ګناه پټه کړي او هغه ته دا امر وکړي چې سیده توبه وباسه. او که بیا بار بار هغه دا ګناه کوي توبه نه باسي، بیا وایي چې خپله شاهدي در باندې ووایي. نو معززو په دې باره کې ډېر زیات تحقیقونه علماو لیکلي دي. زموږ استاسې د عقایدو په کتاب کې په شرح عقیدة الطحاویه کې راځي ولیس شیء یکون سببا لغفران جمیع الذنوب الا التوبه. یو شی هم داسې نشته چې هغه ټول ګناهونه معاف کړي، یو توبه ده. بس هغه انسان چې توبه کړې ده هغه الله تعالی جل جلاله دا ګناه معافوي، تاسې هم معاف کړئ. نو معززه د دې ټول معلوماتو وروسته دا یو څه معلومات مو په دې خاطر باندې راوړه چې زموږ د ټولنې څخه د پښتني ټولنې څخه مسلمانانو څخه دا غفلت د دین څخه د اسلام څخه د شریعت د احکامو څخه ختم شي. د دا غفلت په وجه دوی په دې غمونو کې په دې پریشانیو کې ولیدلي دي، حتی چې اخر دې ته مجبور دي چې ځان قتل کړي. ډېر دغسې کسان شته، ډېر داسې کسان شته چې څه ماسې شبهه پر خپلې مېرمنې وویني، بس یا خو بس ورته لګېدلي ورته شروع وي چې ها تا زنا کړې ده، ما ته اقرار وکړه. مېرمن باندې سخت تکلیفونه تېروي. او بعضې کسان داسې چې ما څه شبهه ورباندې وویني بیا په کلو کلي ته مسافر وي. الله څومره سخت ظلم دی په ټولنه کې، څومره لوی وحشت روان دی. مسلمانانو لږ را بیداره سئ، لږ له علماو سره ناسته ولاړه وکړئ، د علماو څخه ځانونه خبرداره کړئ، د نیکو علماو د مذهبي علماو سره ناسته ولاړه زیاته کړئ، خپله به مو جهل دا تیاره کړي ختم سي. خصوصا بیرته بیا د خپلې خبرې ته راځمه چې دې ورور ته خصوصا وایم چې د خپلې مېرمنې سره په ښه خوشحالي باندې خپل ژوند کوه، هېڅ مشکل نشته. ستا مېرمن ده، خطا ځینې سوې وه، رب تعالی یې معافوي. همدغه ورته وایه چې د خپل رب ته بس بخښنه کوه، مغفرت ځینې غواړه، الله تعالی به یې معاف کړي او تاسې هم بخښنه ورته وکړئ. دې دا ګناه چې کومه ده هغې باندې پرده واچوئ. که چیرې د هغه وروستی کې بیا داسې په قوي دلایلو باندې دا ثابته سوه چې هغې توبه نه ده کښلې، بیا هم دا ګناوې کوي، هغه زنا یا هغه غلط کارونه منکر کارونه کوي، نو د هغه وروسته بیا تاسې علماو ته مراجعه وکړئ چې هره فتوا هره حکم یې په لاس درکړئ، تاسو بیا په هغې باندې عمل وکړئ. تر هغو بیا هم تا ته نه ده په کار چې ته خپله بیا هم دغسې ظلمونه شروع کړي لکه مخکې چې سوي دي. اول دی الله رب العزت تا ته معافي او بخښنه وکړي، د هغه وروسته بیا ستاسې مېرمنې ته بیا تمام مسلمه امت ته. الله تعالی مو خوشحاله لره، الله تعالی مو په ژوند کې د نیکۍ دروازې زیاتې را خلاصه کړه، الله تعالی مو په کور کې په عیال کې بچیانو کې برکات واچوه. موږ ته هم دعاګانې کوئ، الله رب العزت مو حفاظت وکړه. الله تعالی ته مو سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابوونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 0029314 414